سلامونه او نیکی هیله درنو لیدونکو بیا هم د سیټي وال میډیا ته ښه راغلاست. خوشحاله یم چې نن بیا هم زه عبدالحسیب ستانکزی ستاسو په درانه چوپړ کې له یو ښکلي ریپورټ سره یم. خدای دې وکړي چې دا ریپورټ تر پایه موږ سره ملتیا وکړي. یادونه کوم چې د سیټي وال میډیا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له دوستانو سره شریک کړئ. نن مو وغوښتل د کابل ښار تر ټولو لوی مارکیټ ته راسو او دې نه د بیلابیلو میوو بیلابیلو سبزیانو په هکله تاسو ته ریپورټ چمتو کو. نو هیله کوم چې د دې ریپورټ تر پایه له موږ سره ملتیا وکړئ. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دلته د کیلو بازار دی. کیلې تر اوسه خرڅېږي، اوس هم نږدې غرمه ده، تر اوسه بازار روان ده، خو سهار شیبې کله چې د سهار په وخت کې دلته یو لوی بازار حتی د پښو ایښودلو ځای نه په دې ځای کې. تاسو نه هیله کوم چې زموږ دا ریپورټ تر پایه له موږ سره ملتیا وکړئ. وزو له دوستانو سره مو خبرې وکړو. عزیز سلام علیکم. خوب است ان شاء الله؟ صد داری؟ کیله از خود است؟ نه از مردم است. خب اینجا کار میکنید؟ بله سر بله. چطور است بازار کیله؟ خوب است. ای از کجا میایی؟ از پشاور میاد. این کیله از پشاور میاد؟ بله سر. با زمت میایی یا پخته کردگی؟ نه خام میاد. خام میاد. این میشه درباره پروسش با ما بگویی که چند روز پخته میشه و در دو روز پخته میشه. خب در 2 روز پخته میشه. امروز نرخ کیله بهترین کیله که اگر بگیریم چند میه؟ درجن 70 میاد. درجن 70. باز کیله وطنی هم داری؟ نه. بخیر باشی. میشه درباره سیستم با ما بگویی چی رقم سیستم فروش است؟ سیستم شاخ بالا میکنه. بله. چون بای میکنی 400. صحیح. یکی دیگه پیدا میگیم 420 روپیه. صحیح. دیگه پیدا میگیم 440 روپیه. دلمه کستاد شد معلوم میخرشه. خب اما آخرین نرخ که هر کس از اون امروز او دیگه بخت تالش هرچی برام. صحیح. دیگه خب باز درجان زدن نیست؟ نه. که 2-3 نفر از خود استاد کنیم باز نرخ بگوییم. نام از این سیستم چیست؟ بوله؟ بوله. امروز چطور بود خریدی که؟ امروز بله خریدیم، یک چند دانه خریدیم، بعدم میفروشیم. چند درجن گرفتین یا یک چند شاخه گرفتیم؟ اینجا شاخه کی است؟ فایده کردی تو؟ بله دیگه میشه کم فایده قربان. چند آورده بودی؟ چند مصرف کردی؟ 1000 پر خریده بودم، یک 12 تا 13 تا پاک کشیده میشه. خب برو شکر. خداوند موفق باشه. سلامت باشید. درباره سیستم کم تو هم توضیح بده اگر. درباره سیستم از خوب است؟ بله خوب است. چرا نه؟ به خاطر یک پرده 1000 مردم در اینجا میشه. شکر خداوند شکر میکشیم. کار میکنن، زحمت میکشن. اگر یک نفر میاره 10 نفر دیگه رو عرضه میکنه، پرده کل انسان ها میشه میرسه. قربان با درباره قیمت ها کدام شکایت نداری؟ قیمت بلند نیست؟ نه قیمت از هم مناسب است. صحیح. بله. خود درباره پخته کردن کیله معلومات داری؟ نه خیر نیست. خامش خمیجه میارن دیگه، توسط گاز میگه، توسط درست میمونن، بعداً پخته میشه. بخیر باشی. اینجا دیگه بزرگترین مارکت شهر کابل در قسمت میوه است. بله. توضیح میشه باشه. از همینجا هر جای میره. بله. بخیر باشی. قربان شما. خداوند شما را سلامت باشه. موفق باشید. قربان سپاس از شما. ګران لیدونکو تاسو وکتل د بول سیستم واقعیت زین ګټه لري خو زین نواقص لري. نور دوستان سره موږ یو د کیلو د خاصیت په اړه د فصل په اړه دوستانو مهرباني وکړه. صدا کلی له پیښور ناراضي او دلته په خامه توګه راځي. بیا ورسته له 2 ورځو یا 3 ورځو څخه دلته پخېږي او بازار ته عرضه کیږي. سلام بیادر. خوب است ان شاء الله. کامری ما خیر است.
چیال اول خیر. چقدر کیله مونده کله یک 5-6 شاخ مانده چقدر آورده بودی څومره راوړې وې یو لا شاخه و لاس شاخه یو څو دانې پاتې دي یو 15 دانې پاتې 15 دانې دا هم له کوم ځای راوړې وې دا هم دلته ماخیستیم دلته خرڅوو ښه دلته بیا ګودامونه دي څنګه و ګودامونه دي ګودامونه اخلم دلته خرڅوو دا له کوم ځای راځي بیا دا له پاکستان نه راځي معمولا زیاتره کیلې له پاکستان او ټول له پاکستان وطن کې نه لرو موږ نه وطن کې کېلې نه لري هیڅ کېلې نه لري دا له سن نه راځي ټول دا خامې راځي که به خامې راځي دلته ګودامو کې پخوي او څو ورځې دا پروسه دوام کوي دا چې څومره زر پخوي هغومره دوی پخوي چې 15 ورځو کې 2 ورځو کې 6 ورځو کې صحیح ده هر څومره وخت کې دوی غواړي هغومره وخت کې پخوي ته مزاحم د کار نه کېږم ډېره مننه تاسو څخه زیاته مهرباني تاسو ولیدل چې وی ویلې د پیښور له سن څخه دا کلی راځي دلته هر ورځ راځي بیا دلته ګودامو کې ساتل کیږي هغه پخېږي کله سه پخېس وي بیا دغه سه بازار ته عرضه کیږي هم د سه عرضه کیږي هم په درجن باندې عرضه کیږي په کارتن باندې عرضه کیږي نور ملګرو سره مو خبرې وکړو نو هیله کوم چې موږ سره ملتیا وکړي سلام لالا سلام چی حال داری؟ شکر هستم خوب هستی؟ کیله خریدی؟ آیا خودت خریدی یا کس دیگه برات خرید؟ خدا چند آورده بودی؟ چقدر خریدی کیله؟ چند درجن گرفتی؟ 13 سنه 1300 افغانی را کیله گرفتی نه؟ بازیر چند تصمیم داری یک درجنشو بفروشی؟ اینجا را خب درجن 50 رو په واقعیت کیله خوبم گرفتی پیدا کړی ماشاءالله خې کیله پیدا کړی خې کیله ور نصیب شوی دی او نن به لخیرت امروز تصمیم داری تا شام د سودا کنی آه مو نور برخو تمزو خو د کیلو د بازار څخه زموږ ریپورت په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا مو په الله سپارم